بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت ته د تلو لارې. درنو اوریدونکو، د الله رب العزت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت هغه څه دی چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. الله رب العزت په سورة النساء کې 14 آیت کې فرمایي: ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها وذلك الفوز العظیم. څوک چې د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت وکړي، الله به هغه داسې باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره استوګن وي، او همدا ستر بریالیتوب دی. تاسو ګورئ درنو اوریدونکو، الله رب العزت هغو کسانو لپاره د جنت وعده کړي چې هغه د الله او د الله د رسول اطاعت کوي. د الله اطاعت په دې معنا چې په کومو څیزونو باندې الله امر کړی هغه عملی کړو، او د کومو څیزونو نه چې زموږ پروردګار نهیې کړي د هغه نه ځان وساتو. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت چې په څه باندې هغه امر کړی د هغه پابند شو، او د څه نه چې نهیې کړي د هغه نه ځان وساتو. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، د بخاری حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن ابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: زما ټول امت به جنت ته داخل شي مګر هغه څوک چې جنت ته له تلو نه انکار وکړي. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه: ای د الله رسوله، څوک جنت ته له تلو نه انکار کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل: چا چې زما اطاعت وکړه جنت ته به داخل شي، او چا چې زما نافرمانی وکړه نو هغه جنت ته له تلو نه انکار وکړه. نو که غواړئ چې الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي، الله رب العزت تاسو ته د جنت لارې آسانه کړي، نو د الله رب العزت اطاعت وکړئ. همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ. دا جنت ته د رسېدو لارې دي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د الله رب العزت پر دین باندې استقامت او ثبات هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لاره آسانوي. الله رب العزت په صورت حام میم سجده کې 13 آیت کې فرمایي: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون. په یقیني ډول کومو کسانو چې وویل یوازې الله زموږ رب دی، بیا ورباندې ټینګ پاتې شول، د هغوی لپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي، ټول دغسې خلک جنت ته تلونکي دي چې هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي د خپلو هغو عملونو په مکافاتو کې چې هغوی په دنیا کې کول. یوارې چې د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکړه، بیا په دې باندې الله ورته استقامت او ثبات نصیب که، الله به جنت ته داخلوي. تاسو ګورئ، په مکې مکرمه کې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د یو مشرک غلام و.
خو د هغه په زړه کې د الله رب العزت مینه پیدا شوه، د هغه په زړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پیدا شوه، د الله رب العزت په وحدانیت باندې اقرار وکه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار وکه، خو د دې ترڅنګ چې د الله په وحدانیت او د رسول الله په رسالت باندې اقرار کړی، الله ورته ثبات او استقامت هم نصیب کړی. امیه بن خلف او د مکې نور مشرکین چې خبریږي چې بلال ایمان راوړی، نو هغه د مکې مکرمې په کوڅو کې ګرځوي. د مکې مکرمې هغه ماشومان بلال حبشي په کاڼو په لرګیو باندې ولي، د دې لپاره چې د الله د دین نه وګرځي. اما بلال ته الله استقامت ورکړی، بلال ته الله ثبات ورکړی، هغه د الله له دین نه نه ګرځېږي. راولي یې د مکې مکرمې په ګرمو شګو باندې څملوي او د هغه مبارک په ګیډه باندې غټ کاڼی ږدي، د دې لپاره چې د الله د دین نه وګرځي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه پرېږدي. اما حضرت بلال ته الله ثبات ورکړی، حضرت بلال ته الله استقامت ورکړی، هغه د الله دین نه پرېږدي. نو دې کسانو سره الله رب العزت د جنت وعده کړې وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا یعملون. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زه د معراج په شپه جنتونو کې ګرځېدلم، نو وروسته مې د څپلیو آواز واورید چې کله مې شاته وکتل ګورم چې حضرت بلال حبشي زموږ سره په جنت کې ګرځي. نو د الله په دین باندې ثبات، د الله رب العزت په دین باندې استقامت هغه څه دي چې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې پې آسانوي. دا نه چې په نامه مسلمان یو خو د پیسو لپاره، د قدرت لپاره او همدارنګه د څوکۍ لپاره بیا د الله رب العزت د دین نه منحرف کیږو، د کفر غلام ګرځو. دیو لپاره د جنت وعده نه، بلکې دیو لپاره د جهنم وعده ده. د حضرت عبدالله بن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه واقعه به تاسو اوریدلی وي. هغه د سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې په روم کې سره د صحابه کرامو اسیر کیږي. د روم پادشاه حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه راغواړي، ورته وایي د دیو مشر ته، دا ورته وایي مشر زه یم. د روم پادشاه ورته وړاندیز کوي ته راځه د عیسویت او د مسیحیت دین ومنه، تاسو به زه پرېږدم. اما عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه یو وارې د الله په دین باندې اقرار کړی، د الله په وحدانیت باندې اقرار کړی، الله ثبات او استقامت ورکړی، د الله دین نه پرېږدي. انکار کوي چې کله هم دا زه کار نشم کولی. بیا ورته دا وړاندیز کوي چې زه به تا ته د خپله نیمه پادشاهي درکړم، ته د عیسویت او د مسیحیت دین ومنه. حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي که ما ته د ټولو عربو پادشاهي راکړې زه به د الله دین پرېنږدم. دې ته ثبات وایي، دې ته استقامت وایي. نو د روم پادشاه وایي چې دا په دار باندې وزړوئ، لاسونه او پښې ورته په غشو باندې اولئ. کله چې هغه مبارک په دار باندې زړوي، لاسونه ورته په غشو باندې ولي، لاسونه سوري سوري کیږي، ورته وړاندیز کوي چې د عیسویت دین منې، هغه ورته د نه سر خوځوي چې نشم منلی. بیا ورته پښې په غشو باندې ولي، پښې سوری سوری کیږي، بیا ورته وړاندیز کوي چې آیا د عیسویت دین منې، هغه بیا د نه سر خوځوي، له دار او د سولۍ نه یې راکوزوي. د حضرت عبدالله ابن حذافه دوه ملګري راولي، په هغه دیګي کې چې غوړي او اوبه یې اچولي، دوه ملګري ژوندي هلته سوځي. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ته فرمایي که ته د عیسویت او د مسیحیت دین ونه منې، کم کار چې موږ ستاسو ملګرو سره وکړه هغه به تا سره هم کیږي. عبدالله ابن حذافه بیا د نه سر خوځوي چې زه د عیسویت او د مسیحیت دین نشم منلی. دیګی راوړي او په هغه کې غوړي ګرم کړي دي. حضرت عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې کله د هغه دیګي خواته راولي، مبارک ژاړي او د سترګو نه اوښکې تویږي. د روم د پادشاه درباریان خوشحالیږي چې عبدالله ابن حذافه وویرېده، اوس به د عیسویت او د مسیحیت دین مني. کله چې د روم پادشاه
مخې ته بیایي نو د هغه نه پوښتنه کوي چې آیا د عیسویت دین منې؟ هغه ورته ویلې چې زه نشم منلی. نو بیا ورته وایي چې ولې ژاړې؟ وایي ژړا مې دې لپاره نه ده چې زه د سوځېدلو نه ویرېږم، بلکې ژړا مې د دې لپاره ده چې زما یو تندی هغه د الله د دین او د محمد رسول الله د دین نه زاریږي. ای کاش چې عبدالله زر تنه درلودلی او دا زر جسد او زر تنه د الله د دین نه زارېدلی. دې ته ثبات او استقامت وایي. ځکه الله د دې خلکو په هکله باندې وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون. همدارنګه تاسو به د حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه سیرت لوستی وي. هغه په مکې مکرمه کې ډیر نازولی ځوان و، په مکې مکرمه کې ډیر ښایسته ځوان و، او په مکې مکرمه کې ډیر غني او سرمایهداره ځوان و. حتی د سیرت کتابونه لیکي چې هغه مبارک به د ورځې د 200 درهمو او دینارو یوه جوړه اغوستله. خو کله چې د هغه په زړه کې د الله رب العزت مینه ځای نیسي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه ځای نیسي، د الله په وحدانیت باندې اقرار کوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت باندې اقرار کوي، نو الله هغه ته داسې ثبات او داسې استقامت نصیبوي چې د دنیا ټولې ناخوالې شاته پرېږدي خو د الله رب العزت دین نه پرېږدي. ټول کړاوونو او ټولو مصیبتونو او تکلیفونو ته غیږ خلاصوي خو د الله د دین نه منحرف کیږي. الله ثبات ورکړی، الله استقامت ورکړی. حضرت مصعب ابن عمیر مور چې کله خبریږي چې دې ایمان راوړی، اسلام قبول کړی، نو خپل زوی ته وړاندیز کوي چې زما زویه یا به ایمان نه بیرته منحرف کیږي، زما زویه یا به د دین نه بیرته منحرف کیږي، یا به زه تا تړم، تا ته به خوراک او څکاک نه درکوم. حضرت مصعب رضی الله تعالی عنه ته الله ثبات ورکړی، استقامت یې ورکړی، اولګې او تندې ته ځان آماده کوي، غیږه ورته پرانیزي، اما د الله د دین نه نه ګرځي. د مبارک په پښو او په لاسونو کې زنځیرونه اچوي، هغه ته خوراک او څکاک نه ورکوي. هغه ښایسته ځوان، هغه نازولی ځوان، هغه ځوان چې د ورځې به د 200 دینارو جوړه اغوستله، د مار غوندې پوستکی د ولږې او د تندې ورکوي خو د الله دین نه پرېږدي. دا دی ثبات او دا دی استقامت. نو ځکه الله رب العزت د دې خلکو په اړه باندې فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنة خالدین فيها جزاء بما كانوا يعملون. هغو دوستانو ته، هغو ورونو او خویندو ته زما زیری دا دی چې تاسو د الله په وحدانیت باندې اقرار کړی، د محمد رسول الله په رسالت هم اقرار کړی او د هغه دین منلی او ټولو کړاوونو، مصیبتونو او سختیو ته هم غیږه پرانستې د خفه کیږئ ما، الله به تاسو ته د جنت لاره آسانه کړي. او هغه کسان دی د الله نه وویریږي چې د قدرت لپاره، د څوکۍ لپاره او د دې لپاره چې زما دنیوي ژوند هوسا او آرامه تیر شي، د الله د دین نه وګرځېدل، د کفر غلامي یې اختیار کړه، هغوی د الله نه وویریږي چې الله ورته د جهنم لاره آسانه کړې او د دوی ځای جهنم دی. نو الله رب العزت دې موږ ته په خپل دین باندې ثبات نصیب کړي، الله رب العزت دې موږ ته په خپل دین باندې استقامت نصیب کړي، تر څو د دې خلکو لاندې راشو چې الله فرمایي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. نو که غواړئ چې الله د جنت لاره درته آسانه کړي، د الله په دین باندې مستقیم او ثابت پاتې شئ. همدارنګه سفیان بن عبدالله ثقفي رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وویلې د اسلام په کارونو کې یو داسې کار راوښیه چې تر تا وروسته یې له بل چا پوښتنه ونه کړم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قل آمنت بالله ثم استقم، ووایه چې پر الله مې ایمان راوړی او بیا پرې ټینګ پاتې شه. دا داسې څه دی چې په دې باندې انسان جنت ته داخلیږي. الله دې موږ او تاسو هم جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو.
خو د یوې دمې نه وروسته. د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله دا د کعبه کور د الله دا د کعبه حجان وردرومي د زخمي زړونو دوا دا د کعبه کور د الله دا د کعبه د لاس یادګار د ابراهیم خلیل الله دا د کعبه کور د الله دا د کعبه حجان وردرومي د زخمي زړونو دوا دا. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په غوره اخلاقو باندې مخکې وغږېدلو خو بیا هم غواړم چې یادونه وکړم. غوره اخلاق او نیک اخلاق ښایسته سلوک هغه څه دي چې په دې باندې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. د ترمذي حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من ترک الکذب وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في اعلاها. چا چې په ټوکو او په مذاقو کې دروغ ویل پرېښودل د جنت په ښکته برخه کې به ورته یو کور جوړ کړی شي. او چا چې له حقداري سره سره جګړه پرېښوده د جنت په منځ کې به ورته کور جوړ کړی شي. او چا چې خپل اخلاق ښه کړل د جنت په اوچته برخه کې به الله رب العزت ورته کور جوړ کړي او دې ته به کور جوړ شي. ګورئ درنو اوریدونکو، څوک چې د خپل اخلاق ښایسته کړي، د خپله وینا ښایسته کړي، د خپل سلوک ښایسته کړي، الله رب العزت به د جنت په اوچته برخه کې دې ته کور جوړوي. سعد بن هشام رحمه الله فرمایي له ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها نه مې وپوښتل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څه شی و؟ نو ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل کان خلقه القرآن. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن و. په یو بل روایت کې راځي چې له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه د هغه عمل په اړه پوښتنه وشوه چې ډیر خلک له عمله جنت ته ځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تقوی الله و حسن الخلق. د الله ویره او ښه اخلاق. او کله چې ترې د هغه په اړه پوښتنه وشوه چې ډیر خلک له عمله دوزخ ته ځي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الفم والفرج. هغه خوله او شرم ځای دی. څوک چې د خپلې خولې ساتنه نه کوي او څوک چې د اخلاقي فساد نه ځان نه ژغوري، نو دا داسې څیز دی چې انسان جهنم ته داخلوي، د جنت لاره پرې بندوي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د اولادونو په مړینه صبر کول هغه څه دي چې الله رب العزت موږ ته په دې باندې د جنت لاره آسانوي. د نسائی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی د چا چې 3 بچیان مړه شي جنت ته به داخل شي. یوې ښځې ورته ویل او که 2 مړ شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که 2 هم مړ شي الله رب العزت به دا ښځه او دا خاوند جنت ته داخلوي، خو په دې شرط چې د خپلو اولادونو په مړینه باندې صبر وکړي. په یو بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی کله چې د کم خاوند او ښځې 3 داسې بچیان مړه شي چې بالغان شوي نه وي، نو الله رب العزت به پر دې ماشومانو د خپل رحمت په برکت دوی دواړه جنت ته داخل کړي. همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت کې راځي، د بخاری حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه. زما د هغه مؤمن بنده لپاره له جنت پرته بله بدله نشته چې ما یې ترې په دنیا کې د زړه ټوټه اخیستې وي او هغه پرې صبر کړی وي. د جنته پرته بله بدله ما سره نشته. نو څوک چې د خپلو اولادونو په مړینه باندې صبر وکړي، الله رب العزت به هغوی ته د جنت لاره آسانوي او الله به جنت ته داخلوي. همدارنګه 6 داسې غوره خویونه دي
چې هغه په هر مسلمان کې موجود شي الله رب العزت به جنت ته بیایي، د جنت لاره به الله ورته اسانوي. له حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسې له ما څخه 6 شیان قبول کړئ، زه به تاسې ته جنت قبول کړم. صحابه و کرامو رضی الله عنهم پوښتنه وکړه هغه 6 شیان کوم دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې خبرې کوئ نو دروغ مه وایئ. دویم کله چې وعده کوئ خپله وعده پر ځای کړئ. دریم کله چې امانت در سره کیښودل شي خیانت پکې مه کوئ. څلورم خپلې سترګې له حرامو کتو څخه ښکته کړئ. پنځم سوال مه کوئ. شپږم او د خپل شرمځای ساتنه وکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 6 خویونو لرونکي انسان ته د جنت ضمانت ورکړی. په دې کې 3 داسې دي چې انسان له منافقت څخه خلاصوي، او 3 نور بیا داسې دي چې انسان له فسق او فجور څخه لرې ساتي. او د دې خویونو مخاطبین او اوریدونکي مسلمانان دي. له همدې امله څوک چې له نفاق څخه خلاص شي هغه یقینا چې مؤمن دی، او کله چې له فسق او فجور څخه خلاص شي نو متقی او پرهیزګار دی، ځکه نو د جنت لایق بلل کیږي او الله یې جنت ته داخلوي. همدارنګه د مسلم حدیث دی 4 غوره ځانګړتیاوې دي که دا هم په یو مسلمان کې موجودې وي الله به د جنت لاره ورته آسانوي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسې کې نن چا روژه نیولې ده؟ ابابکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ما. محمد رسول الله وفرمایل په تاسې کې نن چا د مړي جنازه کړې ده؟ ابابکر وفرمایل ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسې کې نن چا مسکین ته ډوډۍ ورکړې ده؟ ابوبکر وفرمایل ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم په 4م ځل وفرمایل په تاسې کې نن چا د ناروغ پوښتنه کړې؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل ما. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په کوم انسان کې چې دا 4 خویونه جمع شي هغه جنت ته داخلیږي. امام البانی رحمه الله لیکي له دې حدیث څخه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه فضیلت معلومیږي، او په دې اړه نور حدیثونه هم شته دی. له دې حدیث څخه دا هم معلومیږي چې په یوه ورځ کې د دې خویونو سره جمع کول لوی فضیلت دی، او کوم انسان چې په یو وخت کې د دې 4 خویونکو درلودونکی وي هغه ته د جنت زیری ورکړی شوی دی. الله رب العزت دې موږ هم د جنت وړ وګرځوي، او څم چې په دې خپرونو کې بیان کړل هغه د الله د خپل رضا لپاره وګرځوي، او په کومو عملونو باندې چې الله رب العزت موږ ته د جنت لارې آسانوي الله رب العزت دې موږ ته د هغو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله چې تاسو اوریدلی وي او په خپل ژوند کې ترېنه ګټه تاسو پورته کړئ او پورته کړې وي، او چې کله څه عمل کوئ نو ما هم په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه.